افغانستان ته خدمت کوم. مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 15 سیمهیز پولیس له 2 اونیو زده کړو وروسته فارغ شول. د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار وایي چې دې ولسوالۍ کې د سیمهیزو پولیسو قماندانانو ګڼ مالي زیانونه د نښتو پر مهال لیدلي او سپارښتنه سیمهیزو پولیسو ته دا ده چې له خلکو سره د خپل چلند ښه کړي. شهیدان شوي دي، زحمتونه یې لیدلي، کورونه یې سوځېدلي دي، اواره شوي دي. موږ په هغو افتخار کوو او توصیه هم دغو سربازانو ته دې ورته دا ده چې دغه 2 هفتې کورس کوم ډېر شی نه ده، دا ډېر کم ده. خو خواهش هم توصیه هم او هدایت هم تاسو ته دا ده چې کله چې لدې نه تاسې فارغېږئ چې خپلو پیسو پوستو او محلاتو ته له خپلو خلکو سره له خپل ولس سره ښه رویه وکړي، ښه وکړي تر هغو چې دغه کومې شکربندیانې کومې شي دغه کمې لارو د سر او د خیان به هم کم شي. قومي مشران وایي چې پولیس باید خپله دنده په اساسي ډول وپېژني او د قانون په تطبیق سره د خلکو زړونو ته لارې پیدا کړي. پوهېږي چې زه پولیس یم. پولیس ډېره یوه مهمه کلمه ده، د سیادي کلمه نه ده. پولیس باید پوهېږي چې زه پولیس یم، زه باید څه وکړم دې وطن کې. زه هغه کمې ځانګړې او کوم ځانګړي مسؤلیتونه چې پولیس ته ورسپارل شوي هغه باید د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې پلي کړي او په ځان یې تطبیق کړي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان سردار ولی احمدزی او د ملي اردو د 2 کنډک قمندان ډګرمن خالق اماني وایي چې په بشپړې همغږۍ سره د دې ولسوالۍ په جګړو کې د سیمهیزو پولیسو سره یو ځای د طالبانو د بریدونو مخه نیولې. مشکلات‌ها هست بسط ولسوالی در مقابلش باید ایستادگی باید بکنیم به هر قیمتی که باشه. انشاءالله شما هم آماده هستید. من بازم در آخر از همه شما تشکری خاص میکنم که 2 هفته کورسی که برای شما اختصاص داده شده بود به شکل خوب و آنها را سپری کردید. سکیوریتی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، هر سه از اینا برادر هستند، هر سه از اینا اتحاد و اتفاق دارند و همیشه در خدمت شما خواهد بودم، در کنارتان خواهد بودم. قومي مشرانو او ځایي خلکو د نورو ځواکونو ترڅنګ د سیمهیزو پولیسو هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ملاتړ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي چې په سیمو کې امنیت ډاډمن کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.